لړه اوس کینې ملګري کینې لوګی د سړی وپېژنې لړه لوګی د سړی وپېژنې سړکي او سوی د سړی وپېژنې روغ لیونی د سړی وپېژنې خپل او پردی د سړی وپېژنې سړی د هر چا سره خوله نه وخي سړی او سپی د سړی وپېژنې بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه د قاري شهرباز صاحب چې دومره ښایسته پروګرام یې تاسو له راجوړ کړو دغه اداره دې آباده وي تاسو دې آباد راته اوسئ او قاري شهرباز دې آباد وي چې دغسې پروګرامونه راجوړئ تاسو به ستړي شوي یئ دغه ملګري څه ناوخته هم راله او څه تاسو ناوخته کو نو شعرونه درته وایم او بیا درنه په مخه ځمه یو دوه شعرونه دي چې دا نرخزي دي په والله که د سړي بچي دي خان ښه سړی دی خو دا سپی ډېر د سپي بچي دي دا نرخزي دي په والله که د سړي بچي دي خان ښه سړی دی خو دا سپی ډېر د سپي بچي دي او دا چې پښتو کوي د دوی مازغه خراب دي دا چې پښتون کوي د لیوني بچي دي هغه راته شوروله یک هزاره کړې وه پوښتنه مې د زړه د یو بیماره کړې وه د ورځې به په لس وارې مندر ته تله راتله هندوې مې د زړه په سر کې لاره کړې وه هغه خو ماته پته ده په تور رنګ باندې مړه ده دا سره جوړی بیخي زما دپاره کړې وه که نور څوک مې خبره د زندګۍ د حاله نه و نو تا ته خو مې ټوله قیصه یاره کړې وه که نور څوک مې خبره د زندګۍ د حاله نه و نو تا ته خو مې ټوله قیصه یاره کړې وه که یاد دې شي د پورې غره په سر د زړګي سره ټپه مې درته څومره مزیداره کړې وه د مرګ په دړکو به څو کسانو یارولم ګیله مې په یو شعر کې له سرکاره کړې وه د مرګ په دړکو به څو کسانو یارولم ګیله مې په یو شعر کې له سرکاره کړې وه او دغه یو غزل دی چې زه چې کم سړي ویستلی یم له خوبه دی خبره نه و زما د لیونتوبه دا سړی زما د مخې نه پناه کوي ګنې زه پسې وځم له سړیتوبه په ریخو جامو کې مې تېر کړی هېڅ ارمان به دې رانه شي ماشومتوبه زړه په ناز او په ادا یې دوکه نه شې ته پوهېږې نه د دې خلکو په لوبه که رښتیا په منیرجان باندې مین وي تر بونیره به پیاده راشي له ژوبه تږی اوبه واخله قیصه ختمه زړه غواړې ها زړه واخله قیصه ختمه نه که نه د یو لاسه ټپ نه خیږي څه راکه او څه واخله قیصه ختمه سکول ته د ژوندي بچي راوستي وو ها واپس یې مړه واخله قیصه ختمه نه نه د جایداد په سره مې مه وژنه هره څه ستا شوتره واخله قیصه ختمه ویلې منیر جانه دا یو زړه مې دی زه پیره دا ته واخله قیصه ختمه لکه منصور د ان الحق ناره ته رداره وخه د سپي په غب پسې په شا مه ګوره لاره وخه زه به د خپل ولس د حق خبره بیا هم کوم راباندې زړه مسیزه خوله راله سرکاره وخه زه به د خپل ولس د حق خبره بیا هم کوم راباندې زړه مسیزه خوله راله سرکاره وخه په دې د چا د مبارکو خپو تلي راغلي یوه کاشوغه د دې شګې نه بیماره وخه چې نه میوه نسي او نه یې وي د سوري مزه بس داسې ونه په تیره ته برمالیاره وخه د تیرا بنګ په مړسکه کې د ټالۍ خوښې وي خو د انګورو د اوبو کاسه په ناره وخه د تیرا بنګ په مړسکه کې د ټالۍ خوښې وي خو د انګورو د اوبو کاسه په ناره وخه په سر د دارو آیا نن ښه په جارو آیا زه به ټپه وکمه ته یک هزار ووایه پښتون دی ځان وژني خو ورته ښامار ووایه پښتون دی ځان وژني خو ورته ښامار ووایه زما کار ماته پرېږده خپل کار ته کار ووایه زما کار ماته پرېږده خپل کار ته کار ووایه په ما دا ځینې الزام استغفار ووایه بې نشې نشه یمه ستا په تماشه یمه ډېر درپسې یم خفه لږ درنه خفه یمه ته به بدل شوی یې
زه ګورې هغه یمه ای هی نماینده کړم ته به بدل شوی یې زه ګورې هغه یمه ای هی نماینده کړم او که نه ساده یمه ستا په سر شرطونه ږدم زه هم عجیبه یمه لر لځې که بر لځې زه به در سره یمه ښه محسن څه دی دا نوم یې څه دی یاره ښه محسن ته به دغه شعرونه ډالۍ کړمه چې لرې کلمې لکه د سپي په ډېرانه ونه خورې زمریه مړ د لوږې ښه خو واښه ونه خورې لرې کلمې لکه د سپي په ډېرانه ونه خورې زمریه مړ د لوږې ښه خو واښه ونه خورې لکه د باز غوندې تر خپله ښکاره وږی ګرځه مردارې غوښې په بچو لکه کارغه ونه خورې په وړو خلکو دومره لوی بیسته نشته حاجت ځان له پې زړه ونه خورې ما له پې مازغه ونه خورې او دغه څو شعرونه درته نور وایم ښه یو د اشنغر غني دا به وروستو وایم قاري صاحب یو دوه شعرونه ترنم درته کوم ترنم درته په خپل دغه باندې کوم په خپله خوښه باندې نه پکې ورځ بې خطرې ده او نه شپه لالیا نه پکې ورځ بې خطرې ده او نه شپه لالیا څه درته وکړمه د وران وطن قصه لالیا څه درته وکړمه د وران وطن قصه لالیا نه پکې ورځ بې خطرې ده او نه شپه لالیا د دې ولس نامې امید د انقلاب ختم دی او د دې ولس نامې امید د انقلاب ختم دی د دې ولس نامې امید د انقلاب ختم دی سره د واړو تکبیرونو ترې وځلالیا سره د واړو تکبیرونو ترې وځلالیا څه درته وکړمه د وران وطن قصه لالیا نه